السلام علیکم ملګرو اتا به د کوته سودا راوړی دا د کور یا بجان وفات شوی دی نو اتا به ډېر خفه شوی دی نو دا ویډیو څو ګوره اتا به د کوته باباجان او باباجان به پښه اتا به روزانه د کوته سودا راوړا بار چې دا پر راځي اتا به نو سودا هم راوړي دا خو باباجان نشته راځي او دا کور پرې کوي بارو باندې دا کور دا باندې دوا بل بیان زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتې دے تد ژوند یو حق دې پما غر دې دا بسنګ پور کیږي ته چینه خدای دین کړي زما ژوند بسنګ تیریږي خدای. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر آمدی هر کله راشي څنګه یې زوی ځان څنګه یې صحت څنګه دی او دې له موږ چې ما وخت دلته ویلې بي ځای دا ځای دې مې دې ځای شو هغه کوته نه نو ما زوی چې یې څنګه باندې شیرې بوټ په پدای څنګه چې تاسو خاصه ما کور پتا جنت دے ما څنګه یې په پدای زوی ځان صحت څنګه دی په پدای چیرته دې زموږ مرګره عجیب بابا الله الله جنا چیتا تاسو ونلې دې دنیا کې چیتا لاړو موږ کو نه عجیب بابا هم لاړو او هغه دې فانی دنیا نه او دا کور پرې کوي بارو باندې دا کور دا باندې دوا بل بیان تلوګې کړم ک جهان در تلوګې کړم مالو زرا درنه جاړه ما موري جاړه ما درنه قربان کړم شاعر می در موري یو ورور ده یو هغه په ځوای پر باندې جلو یو هغه دا مو په نړۍ څنګه وکړه هغه ځانو میته الله هغه ته نو شو مور نظری آسمان نه ورته په مونږ کې دې بیا خیر الله د جاشم دوی څه سامي الله اوخې پاکي کا جاړه ما نه جاړه ما ته جاړه ته په ځان جاړه مړه ده جاړه دونه تقوادار خزه ده دونه تقوادار خزه ده وی سړی لاړو نه موريو نه پلارو نه ورور لرو ده هیڅوک نه لرو ده زه بیچاره په دې کور کې یک تنها ژوند کوي او څنګه کو ناکام ده دا چې قربان دي نن ورځ چې ما مواد راوړو د دې مواد شته خو خپل نشته اوس زما مور بیبي ځان ته پاتې شوه سپین سرې ابۍ به